د طالبانو شاهین امریکا ته مهم وړاندیز کړی. دا چې دا وړاندیز څه دی د پوره ویډیو د کتلو لپاره سوله نیوز چینل لایک او سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. خبریال ویب پاڼه لیکي د طالبانو شاهین امریکا ته مهم وړاندیز کړی. طالبان غواړي چې تر ټولو هیوادونو وړاندې یې امریکا په رسمیت وپیژني او ورسره یارانه جوړه کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ 100 ورځې اوړي، خو لا هم هیڅ هیواد دا ډله په رسمیت نه ده پیژندلې. په قطر کې د طالبانو د دفتر نړیوال ویان سهیل شاهین خپلې تازه څرګندونې امریکا ته په وړاندیزونو متمرکزې کړي دي. شاهین د خپلو خبرو په لړ کې په امریکا نقد کړی چې خپلې ژمنې نه عملي کوي. هغه ویلي امریکا دې د مذاکراتو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. شاهین ویلي چې د دې هرکلی کوي چې امریکا سره د خبرو پړاو ته اوړي، ولې امریکا دې پر خپلو ژمنو ودرېږي. شاهین د افغانستان وضعیت ته په اشارې وویل چې مرستو ته اړتیا لري او امریکا باید افغانستان په رسمیت وپیژني. په نږدې ورځو کې احتمال شته چې امریکا او طالبان د مذاکراتو یو پړاو ته ننوځي چې له افغانستان سره د مرستو، اقتصادي موضوعاتو او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه به بحثونه کیږي. د دې مذاکراتو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي او له امریکایي لوري سره به یوې هوکړې ته رسیږي. طالبان تسلیم شول. تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ افغانستان کې 100 ورځې اوړي، خو د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی چې عام افغانان یې په خپل راتلونکي بې باوره کړي دي او اړتیا ده چې داسې حکومت شتون ولري چې د ملت راتلونکی تضمین کړي. خو افغانستان کې چې اوس څوک واکمن دي نو خپل راتلونکی یې نه دی تضمین. طالبان کوښښ کوي چې له امریکا سره اړیکې جوړې کړي او د افغانستان کنګل شوې پیسې له بندیزه خلاصې کړي. د افغانستان په هکله د نړیوالې ټولنې اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او داسې راپورونه ورکول شوي چې روان اقتصادي کړکېچ به د افغانانو ژوند نور هم سخت کړي. ګرانو لیدونکو، مننه چې تر دې دمه موږ سره وئ. د داسې نورو خبري ویډیوګانو د لیدلو لپاره سوله نیوز لایک او سبسکرایب کړئ او خپل نظریات په کمنټ کې موږ سره شریک کړئ.